السلام علیکم ملګرو. نن پر ویډیو کې مونږ د آی ډی نه پیج جوړو، کوم چې تاسو ته په نظر راځي چې فالوورز او لایکس پکې دي. نو دا مونږ د آی ډی نه پیج ته اړولی دی. دې لپاره به په لاوله په سامسونګ انټرنیټ کې خپل آی ډي کولاو کړئ. د هغې نه بعد به بیا دوباره دویم پیج کولاو کړئ، لکه څنګه چې دا کولاو دی. د دې نه بعد به دویم پیج کولاو کړئ، هغې کې ګوګلې به کولاو کړئ. او د هغې دپاره به بیا په دې کې به مونږ ولیکو how to convert FB profile to page. نو دا به لوډ کړو. ډېر اسانه طریقه ده. که مونږ پیج جوړو نو هغه به ډېر ټایم اخلي. نو هغې نه ښه ده چې مونږ خپله آی ډي دغه ته واړو. په دې کې چې کوم لومړنی لینک مونږ له راشي نو په هغه باندې به کلیک کړو. بیا به دا لاین درې لاین چې کوم دي دا په سامسونګ انټرنیټ کې راځي. دې درې لاین باندې به کلیک کړو. دا به ډیسکټاپ ورژن ته واړو. په ډیسکټاپ ورژن باندې به کلیک کړو. په دې چې کلیک کړو نو موږ ته به د ډیسکټاپ ورژن کولاو شي. که تاسو سره لیپټاپ وي نو په لیپټاپ یې وکړئ، نو هغه باندې دغسې کېږي. بیا به دا دې کې چې کوم لینک موږ ته لاندې راغلی دی کریکټ ایپ فیسبوک پیج، په دې باندې به کلیک کړو. د دې باندې چې کلیک کړو دا به راشي موږ ته ګیټ سټارټډ به راشي. دا نوم به راشي چې د دې نه ته پیج جوړول غواړي. دلته به کټګري سلیکټ کړئ، پرسنل بلاګ یا تاسو بوک یا هر یو پیپل بلاګ یا څه چې تاسو هغه کوئ. زه به پرسنل بلاګ کوم. دا چې سلیکټ شي او که تاسو زما دا ویډیوګان خوښېږي نو زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. زه خامخا څه معلوماتي ویډیوګان ښیږم. دا چې دا سلیکټ کړو نو دلته به نیکسټ مونږ له راشي. په نیکسټ کې به زمونږ فرینډس چې کوم دي هغه به غونډ راشي. هغه به چې غونډ په لایکس او په فالو کې راشي. څه فرینډس پاتې کېږي، تقریبا 200-300 خو پاتې کېږي. هغه تاسو بیا انوایټ کولی هم شئ. دې باندې به بیا نیکسټ باندې کلیک کړو. چې په نیکسټ کلیک کړو نو زموږ پوسټونه به راشي. پوسټونه به نه سلیکټ کوئ. ښه خبره دا ده چې پوسټونه نه سلیکټ کېږي. په دې ری یوز دغه راځي، ایشو راځي، نو هغې نه به پوسټونه نه سلیکټ کوئ. صرف پرنټ سلیکټ کړئ چې غونډ راشي. نور پوسټونه تاسو بیا د هغې نه کوئ. او دا تقریبا 1 میاشت او 2 میاشتو کې د دې کومه کرایټیریا چې دا هغه پوره کول غواړي، د هغې نه بعد بیا مونیټایز کېږي. پر کریکټ پیج باندې به کلیک کړو. کریکټ پیج چې مونږ کلیک کړو دا به لږ ټایم واخلي. دا لږ ټایم اخلي. ټایم نه بعد دا بیا پیج جوړ شي. خو دا ان پبلش دا تقریبا ګنټه غواړي. ګنټه کې دا بیا پبلش ته تیاریږي. نو هغه پروسس هم زه تاسو ته ښیم چې که تاسو چېرته پیج دغه کوئ او ستاسو هغه ان پبلش راشي نو چې بیا څه طریقه کول غواړي. نو دا تقریبا ګنټه غواړي. زموږ پیج تیار دی خو دا ان پبلش دی. دلته بره پرې راځي پبلش پیج، خو چې کلیک کوئ نو په دا پینډینګ کې دی، لا نه دی تیار. نو په هغه وجه باندې دا ټایم اخلي. تقریبا ګنټه ټایم اخلي. زه په دې باندې بیا ګنټه بعد به پرې ټرای کوم. دا زموږ پیج تیار دی. غواړم چې څه دغه دي ایډیټ پکې تاسو بیا کولی شئ. پیج ایډیټ کولو کې نمبر ضروري دی، ایمیل ایډرس ضروري دی، ډسکرپشن ضروري دی. نو د دې ټایم پوره شو. تقریبا ګنټه را دې وشوه. د پبلش کولو باندې ټرای کوم. سیټینګ ته به راشو. دې کې به سیټینګ ته راشو. سیټینګ کې به بیا موږ په پبلش باندې کلیک کړو. دا ان پبلش دی. پیج پبلشډ باندې به کلیک کړو او سیو به کړو. سیو چینجز باندې به کلیک کړو. دا به سیو شي. چې سیو شي دا به پیج به زموږ پبلش شي. د هغې نه بعد پکې نور سیټینګ چې تاسو کوم سیټینګ ضروري دی هغه پکې وکړئ د مونیټایز کېدو دپاره. ایمیل، فون نمبر، لوکیشن چې دا په کوم ځای کې باندې ته استعمالوئ، او ډسکرپشن. ډسکرپشن مقصد دا دی چې تاسو په دې کې څه شیر کول غواړئ، څه دغه کول غواړئ، بس یو څه ډسکرپشن پکې ځان ته ولیکئ. دا پکې ضروري دي. پیج زموږ تیار دی. بس د دې نه بعد چې پکې تاسو پوسټ کوئ، پوسټ دغه دی او بس چلوئ. دې کې نور څه نشته. او که زما د ویډیوګان ستاسو خوښېږي زما د چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګان زه ښیږم. او که چاته څه مسله وي نو رابطه کولی شي. انشاءالله زه به ورسره هیلپ کوم چې زما نه کېده. په دې کې چې کوم ضروري دغه دي هغه تاسو ته مې وښودل. په دې طریقه باندې خپل آی ډي یعنې پیج ته واړوئ چې د لایکس او دغه ضرورت ته نه وي. چېرې څوک فالو کوي نه او دغه کوي نه، نو چې 4000 لایکس وي او یا 5000 ستا دغه نو 300 پکې تقریبا پاتې کېږي. باقي غونډ راځي تاله. نو دغه طریقه باندې خپل آی ډي یعنې واړوئ پیج ته او خپل پیج باندې استعمال کوئ. په فیسبوک باندې فالتو خپل ټایم ضایع کوئ نو د هغې نه ښه دا ده چې په پیج باندې خپل ټایم ضایع کوئ. نو زموږ زبان به یو ځل مونیټایز شي
او بیا به د څه نه څه پیدا میلاویږي. د بلې ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.